سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون د خبرونې ته ښه راغلی. د خبرونو سرټکي پاټریاټ اکټ یا وطنپالی قانون پای ته رسېدلی. امریکا له خپلو هیوادوالو نور ټلیفوني معلومات نشي غونډولی. له دود یا لښترلږه سګریټو خالي بیجینګ چینایي پلازمینې په عامه ځایونو کې پر سګریټ څکوي بندیز لګولی. او برېښنالیکونو ته په ورننوتو د انټرنیټ لوی شرکت یاهو په امریکا کې له قانوني عمل سره مخامخېدونکی دی. دا او نور د دې اونۍ کلیک کې راسره وګورئ. جوړ په خیر پیل نن له امریکا کوو چې د پاټریاټ اکټ یا وطنپالي قانون مودی نه ده غځول شوی. دا پر دې معنا ده چې د دغه هیواد د جاسوسۍ او استخباراتي ادارو د اوس لپاره د څار مهم واک له لاسه ورکړی دی. په داسې حال کې چې نوی قانون به ژر د قانون جوړونکو د قلمونو له نوکو تیریږي. دا د جمهوریت غوښتونکي سناتور ران پاول لپاره یو بری دی چې د حکومت له لوري د معلوماتو غونډولو مبارزې په مخکینۍ لیکه کې وو. تیره شپه د شپې په 12 بجو د امریکا ملي امنیتي ادارې یا NSA د ټلیفونونو او معلوماتو څارنې واک په قانوني بڼه له لاسه ورکړ. د هیوادپالنې قانون چې د پخواني ولسمشر جورج بوش په واکمنۍ کې کول شوی و نور ونه غځول شو. یو نوی قانون به پر ځای راشي، خو د اوس لپاره د جمهوریت غوښتونکي سناتور ران پاول لپاره دا یوه وړه بریا وه. ښاغلی پاول چې هیلهمند دی د نوموړي ګوند لخوا د 2014 کال ولسمشریزې ټاکنې لپاره نوماند شي. موږ د جاسوسانو معلومات نه ټولو او نه د ترهګرو معلومات راغونډوو. موږ د ټولو امریکایانو معلومات ټولوو. خو یو بل سناتور میچ مککونل چې د ران پاول د ولسمشرۍ د نمایندۍ ملاتړی و اوس یې په هغه پر همدې موضوع ګزار وکړ. باید په لوی لاس ځانونه خلیصله نه کړو ځکه چې د دښمنانو یرغلیز دریځ په پرمختګ کې دی. نو ضرور نه ده چې د ایډوارډ سنوډن غیر قانوني اعمالو پر بنسټ چې موخه یې د غلطو معلوماتو خپرول او ځان ښودل وو دا کار وکړو. د هیوادپالنې قانون پر ځای به نوی قانون راوځي. د خپلواکۍ نوی قانون ښایي په راتلونکو څو ورځو کې ومنل شي. اټکل شوی چې دا واکونه به له سره په یوه نرمه بڼه منځته راشي. له امریکا نه چین ته چې په 300 میلیون څکونکو په نړۍ کې د سګریټ څکونې تر ټولو لوړه کچه لري. خو سر له ننه په پلازمینه بیجینګ کې پر خلکو بندیز دی چې په عامه ځایونو کې سګریټ ولګوي. که څوک له دې قانون سرغړونه وکړي تر 200 یوانو یا $10 پورې جرمه کیدای شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د چین پلازمینه پکې له دې عادته د خلکو مخ اړولو هڅه کوي. چین د سګریټ څکونکو لپاره جنت دی. دا هیواد د نړۍ د سګریټو 3مه برخه کاروي. تر نیمایي ډیر سړي دلته سګریټ څکوي، خو په کومه بیه؟ دلته هر کال 1 میلیون خلک له سګریټو سره له تړلو ناروغیو مري. اوس بیجینګ وایي بندوي به حکومت غواړي په عامه ځایونو کې سګریټ بند کړي. پخوانۍ ورته هڅې ټولې ناکامه شوي. ګرانه به وي چې په چین کې پر سګریټو بندیز ولګول شي ځکه بیخي ډیر خلک یې څکوي. که رښتیا سګریټ څکول بندوي نو اول یې باید فابریکې وتړئ. که سګریټ څکول بند کړي نو زه بیا بیجینګ ته نه راځم. په عامه ځایونو کې سګریټ څکول ټولو ته تاواني دی. بندیز به ډیر ښه وي خو د ټولو په خوښه باید وشي. سګریټ څکول یو وخت چینایي مشرانو ته عادي خبره وه. ماو زیدونګ او ډانګ شوپینګ چا له سګریټو پرته نه لیدل. خو اوسنی ولسمشر د دې وړاندیز ملاتړ کوي ځکه خپله یې اوس نه څکوي. د تمباکو ضد کمپاین کوونکي وایي دا کار اوس ځکه کیږي چې دولت د سګریټو څکولو تاوان ولید. پر تمباکو مالیه حکومت ته د ډیر عاید سرچینه ده، خو اوس له سګریټو سره د تړلو ناروغیو درملنه ګرانه شوې. ولسمشر د چین د آرمان نارې وهي، خو تر هر څه وړاندې وایي چې باید صحت مو ښه وي. که مو روغتیا له سګریټو خراب شي نو د چین خوب به هم ونه وینئ. خو پر سګریټو څکولو بندیز او عملي کول یې 2 جلا خبرې دي او په دې بهیر کې ناممکنه ده چې چین د نیکوتینو له عیبونو ونه ځورېږي.
د نړۍ ځینې نورو مهمو خبرونو پایل هم له روغتیا سره په تړاو کوو. د نړۍ لارو بر د کال څخه د پاسه 55,000 خلک د پوستکي له سرطان مري، خو نوې کلینیکي ازموینې چې بریتانوي پلټونکي مشري کوي د سرطان 2 درمل چې په یو ځای کارول کیږي ښیي چې د پوټکي سرطان نږدې 80% خلکو کې سرطاني غدې کمولی شي. دغه درمل د بدن طبیعي دفاعي ځواک د خطر پر وړاندې هیښوي. ډاکټران وایي دغه پایلې خورا مهمې دي. د ماليزیا هوایي کرښو اجرایي مشر وایي شرکت په عملی ډول له افلاس سره مخامخ شوی دی. د بڼې بدلون او د شاوخوا 6,000 دندو کمولو اعلان هم شوی دی. دا حالت تیر کال د الوتکو له 2 ناوریني پیښو وروسته راځي. دغه بدلونونو اټکل وروسته له هغه کېده چې تیره میاشت کریسټوف مولر د نوي اجرایي مشر په توګه وټاکل شو، خو ماليزیا هوایي شرکت عادي فعالیت کوي او اوس مهال هیڅ الوتنې هم نه دي اغیزمنې شوې. په بنگلاديش کې چارواکو د رانا پلازا فابریکې څښتن د ودانۍ نړیدو سره په تړاو په وژنو تورن کړی دی. په 2014 کال کې د دې ودانۍ نړیدو پیښه کې څه د پاسه 1000 کسان وژل شوي وو. دا د دغه هیواد تاریخ کې د صنعتي کارونو تر ټولو ناوړه پیښه وه. له نړیدو مخکې د ودانۍ په اړه اندېښنې راپورته شوې وې، خو د خوندیتابه په اړه ډېر کم عملي کار شوی وو. له آرام سمندره د تیریدو ریکارډ ماتونکې هڅه چې د لمر په انرژي سمبال الوتکه پکې کاریږي له خنډونو سره مخامخ شوې ده. د هوا ناوړه حالت د سولر امپلس په نامه دغه الوتکه اړ کړې چې جاپان ته مخه کړي او هلته ښکته شي. پیلوټ د هغه مزله 14 ساعته وهلي و چې اټکل و له چینه به د امریکا هوای ته 6 ورځې وخت ونیسي. دغه ډله به اوس خپل سفر ته له دوام ورکولو مخکې جاپان کې د شنه اسمان په تمه انتظار باسي. په 20 ورځو کې د افغانستان د اوسنۍ ولسي جرګې کاري موده په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د قانون له مخې د بلې دورې لپاره لا ټاکنې نه دي شوې. د بي بي سي آزاده جرګې دا ځل د پارلماني ټاکنو د ځنډېدو لاملونه او پایلې او د تلونکې ولسي جرګې د کار څرنګوالی د عادي افغانانو په شتوالي کې څېړلی چې نجمه ځلای ریپورټ راکوي. پارلمان یو اساسي وظیفه تقنین یا قانونگذاری ده. د ولسي جرګې د روانې دورې ټاکنې چې له یو عالم ستونزو سره مل به اوس د کاري مودې پای ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د بیا ټاکنو لپاره هم تدابیر نه دي نیول شوي. خو پوښتنه دا ده چې د اوسني پارلمان د کاري مودې اوږدول به قانوني مشروعیت ولري او کله چې انتخابات دوی تر سره نه کړي ډیره ګرانه ده چې هغه قانوني مشروعیت ورکړي ولسي جرګې ته. هغه ځای چې د قانون سرچینه بلل کیږي پارلمان. افغان پارلمان په تیرو 15 کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې؟ پر وړاندې ننګونې څه وې؟ غړو په خپله څه ناغېړي کړې؟ دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې هم شته او ورسره د دوی د راتلونکي په تړاو اندېښنې. افغان حکومت وایي د ولسي جرګې پریکړو ته ډېر ارزښت ورکوي او تر اوسه یې د ولسي جرګې د پریکړو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. تر اوسه داسې هېڅ پیښه نه ده سوې چې ولسمشر دی د پارلمان د پریکړو په مقابل کې ودرېږي. هر هغه څه چې په قانوني توګه د پارلمان څخه پاسیږي هغه ولسمشر منلی دی. د ولسي جرګې مرستیال وایي چې ولسي جرګې په روانه دوره کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او مني چې د ملي وحدت د حکومت په رامنځته کېدو د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ واټن تر پخوا کم شوی دی. فعلي نظام سره ایله ولسي جرګه یا مقننه قوه او اجرایي قوه لږ فاصلې د ختمې سوي نږدې سوي وو. پخوا باندې د وکیل ته هېڅ حیثیت په ولسي جرګه کې نه و په دولتي دوايرو کې. همدغه وجه وه چې موږ نه به اکثره معقلین هم خفه وو. په ورته وخت کې د جرګې یو شمېر ګډون کوونکي په روانه دوره نیوکه کوي او ادعا کوي چې له خلکو سره کړې ژمنې نه دي پوره شوي. موږ وکیل نه لرو ځکه چې زموږ وکیل صاحبان د هغه ورځې چې راغلي تر اوسه پورې زموږ د ولس سره ولاړو ناستې نه ده کړې. تیر پارلماني انتخابات چې هیڅ نوع مؤثریت د خلکو لپاره نه درلود. یعنی ډېر په موارد کې موږ لیدلي چې پارلمان نصاب اکثرا پوره نه دی. د ولسي جرګې مرستیال دا ستونزې مني خو وایي هغه کسان چې د ستونزو عاملین دي د ټولې ولسي جرګې استازیتوب نشي کولی. مریضان موږ لرو په پارلمان کې چې هغه موضوع هېڅ ضرور نه وي دوی جګ سي، خو هغې مطلب دا نه ده چې 246 وکیلان ټول موږ وابسته دي 2-3 اشخاص خو. پر ټاکنو د څار ادارې مشر بیا د یو ښه او قانوني پارلمان رامنځته کېدل په قانوني ضمانتونو پورې تړلی بولي. داسې په قانون د انتخاباتو کې اصلاح شي چې یوازې ښه کسان وشي کولی پارلمان ته راشي او د خرابو کسانو مخه ونیسو.
د ولسي جرګې د روانې دورې کاري موده د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو دولت تر اوسه د دې جرګې لپاره د بیا ټاکنو تابع نه ده نیولې. دولتي چارواکي د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو د ځنډ اصلي لامل د بودجې نشتوالی په ګوته کوي. نجما زالا، BBC کابل. د آزاد جرګې د بشپړه خپرونه زموږ په ویبپاڼه کتلی شي. BBC پښتو ټکی کام. د لوبو او سپورټ خبرونو کې لومړی کرکټ. نیوزیلند د انګلستان شمال هند کې کوربه لوبډلې ته د 455 منډو هدف ټاکلی دی. منډه جوړونکي بي جي والټنګ له مېلمنې لوبډلې سره په مخکښ ځای نیولو کې مرسته کړې ده. دی په 120 منډو وسوځېد. د لوبې پیلوونکي مارتن ګوپټل مخکې له دې چې د جوروټ له لوري کټ شي د نیوزیلند لپاره 80 منډې کړې وې. انګلستان د لړۍ کې 1-0 مخکې دی. بیا هم بلکې فوټبال ته ورځو چې د استن ویلا روزونکي ټیم شیروډ د خپل بریدګر کریسټیان بنټیکې هڅولی چې له لوبډلې سره پاتې شي. د یکشنبې په ورځ د فوټبال ټولنې اف ای کپ پایلوبه کې استن ویلا ته په 4-0 ماتې ورکولو ارسنال وکولی شول چې د دغه بلجیکي لوبغاړي خوځښت کنټرول کړي. له دې بري سره ارسنال اوس د نړۍ د مشهوره اتلولي په ریکارډ ماتونکي ډول 12 ځله ګټلې ده. په ټینس کې مخکینی اتله ماریا شراپووا د لوسی سافارووا په وړاندې څلورم پړاو کې په ماتې خوړلو په حیرانونکي ډول د فرانسې له پرانیستو سیالیو ایستل شوې ده. په همدې وخت کې بریتانوي انډي مری د ځایي غوره لوبغاړي جیریمي چارډي په وړاندې لوبیږي. نن بیا د نړۍ لومړی شمېره نوواک جاکوویچ له فرانسوي ریچارډ ګاسک سره د لوبې ډګر ته وځي. د ټکنالوژۍ تازه پرمختیاوې د دې اونۍ کلیک کې له حمید قیومي سره ګورو. په امریکا کې پر یاهو عریضه شوې ځکه د ادعا له مخې د هغو کسانو ایمیلونه لیدلي چې له یاهو پرته نورو برېښنا لیکونو ته ورغلي وو. پر دوی تور دی چې معلومات یې تجارتي اعلاناتو او لا ډېرې ګټې لپاره کارولي. ګومان دی په دې قضیه کې شاوخوا 1 میلیون کسان ښکېل وي. د بریتانیا ملکې دویمې الیزابت د حکومت هغه پلانونه په ډاګه کړل چې له مخې پولیس او استخباراتي ادارې د اجازه لري چې مخابراتي شبکې وڅاري. د دې قانون له مخې بعد اړتیا په صورت کې پولیس او استخباراتي ادارې وکولی شي ټلیفوني خبرې، پیغامونه، ټویټونه، ایمیلونه او نور پیغامونه وویني. دا به هم ویني چې خلک کومې لوبې کوي او کله پر خواله رسنیو یو څه لیکي. ځینې کمپاین کوونکي ویره لري چې دا به پراخ څار ته لاره هواره کړي. روباټونه په کار کې د H2 په نامه دا مرغۍ د ریکارډ سرعت لرونکي روباټ مرسته ترلاسه کړه. د ویلوسی روچ هره ثانیه 9.4 متره سرعت ته رسیدلی شي او همدا دومره تیز دی چې د H2 مرغۍ پرې والوته. د دې پروژې تر شا خلک وایي هیله لري دا روباټونه به هغو حالاتو کې چې انسانان یا نشي الوتلی او یا ترې ویریږي مرسته وکړي. او آیا غواړئ د وینسنټ ون ګوف نړۍ ته ولاړ شئ؟ امریکایي هنرمند میک کاولی د هالنډي انځورګر د شپې کفۍ په نامه تجربې پر بنسټ دا جوړ کړي دي. کاولی وایي غواړي خلک دې کفۍ ته په هغه نظر وګوري لکه ون ګوف چې د انځورولو پر مهال لیده. کاولی په دې 2 او 3 بعدیز ماډلونو میاشتې تیرې کړي دي او هر څه یې جلا جلا د ون ګوف په ذوق او سټایل په لاس انځور کړي دي. او د پاشیبو کې یو ځل بیا هم سپورټ ته ورسنیږو او د بري د نادي کیسه راخلو. نقل هم له سرطان ناروغۍ ژوندی پاتې شوې 92 کلنې هاریت تامپسن دی. دا په عمر تر ټولو مشر مېرمن شوې چې اوږد واټنه ځغاسته پکې بشپړوي او منډې هم د خپل عمر په 80 کلنۍ پیل کړې وې. دغه امریکایي مېرمنې د راک ان رال اوږد واټنه ځغاسته په سان دیېګو کې په لږ څه کم 7 ساعتونو کې بشپړه او د پای کرښې ته هم له خپل زوی سره ورسېده. نیکمرغه خبر د دې لپاره د خبري خپرونه مو همدلته ورسره پای ته رسیږي. زموږ دا او نورې خپرونې د 4 ساعتونو لپاره زموږ پر ویبپاڼه کتلی شئ. BBC پښتو ټکی کام د افغانستان او د نړۍ په اړه تازه خبرونه پکې لوستلی او دغه راز ویډیوګانې هم کتلی شئ. خپرونه نن همدومره وه، تر بلې مو لوی زیتن مل.